بسم الله الرحمن الرحیم. نن په کورل ډرا کې اول چې د موږ ټول باکس شروع کوو. سمه ده کنه؟ ټول باکس تاسو ته ما څنګه چې په تېره ویډیو کې ویلي وو چې یاره 80% کار موږ ټول باکس نه اخلو، 20% کار موږ د منیو نه اخلو. نو ټول باکس چې کوم کمانډ یې موږ به یو وایو، طریقې به زده کوو څنګه کېږي، څه دپاره استعمالېږي. صحیح شوه؟ شارټکټ به مو سره وایو. کمانډ به موږ درې طریقو سره وایو، لکه شارټکټ لږ ډسکرپشن یعنې لږ د هغې تعارف چې څه دپاره استعمالېږي، بیا د هغې شارټکټ او د هغې عملي کار. سمه ده که نه؟ نو تاسو وګورئ ډومبنی موږ سره څه شی دی؟ پیک ټول دی یا موف ټول ورته وایي. صحیح شوه؟ موس چې ټول دی د هغې نوم هم تاسو ته ښایي ګورئ چې موس دی پیک ټول. صحیح شوه؟ نو پیک ټول څه دپاره استعمالېږي؟ اول چې دی موږ سره پیک ټول دی او موږ سره استعمالېږي څه دپاره؟ select the multiple object نه مطلب د shapes نی د مختلفو shapes انتخابولو دپاره مونږه پیک ټول استعمالو. سمه ده؟ د ده کارونه چې دي که نه هغه درې قسمه دي. سلیکشنز کوي، مطلب ما څنګه ووایو چې سلیکټ د ملټیپل شیپ، نو دې سلیکشن کوي یا سلیکټ کوي آبجیکټ سلیکټ. دویم د ده کار څه دی؟ دې چې دې مووینګ دپاره هم استعمالېږي، د یو ځای نه یو آبجیکټ راغلی په بل ځای ته وړی که نه. دریم چې دی هغه د ریسایزینګ دپاره هم استعمالېږي. ریسایز مطلب د سایز زیاتول یا کمول. سمه ده؟ اوس تاسو وګورئ عملي درس لکه فرض مثال F6 زه پریس کوم یا F7 چې یو سرکل والم، یو مې دلته واخیسته، یو مې دلته واخیسته، یو مې دلته واخیسته. سمه ده؟ اوس چې مثال زه دا انتخابوم یا دا انتخابوم، نو څنګه به انتخابوم؟ د دې کنټرول سپیس شارټکټ دی، مخکې مې درته ویلي، لیکلی مې هم دی کنټرول سپیس. ګوره اتوماټیک موس پوینټر ته وګورئ پیک ټول انتخاب شو. اوس زه کړی شم دا انتخاب کوم، زه کړی شم دا انتخاب کوم، زه کړی شم دا انتخاب کوم. یوه. دویم دا چې مووینګ کولی شم، زه کړی شم دا دلته راوړم، زه کړی شم دا دلته راوړم، زه کړی شم دا دلته راوړم. دوه. په دې باندې زه کولی شم چې مطلب د دې سایز یاد کړم. فرض مثال سایز یاد کړم داسې، دا ګوره کړی شم که نه، زه کړی شم سایز راکوټې کړم. دا ګوره دلته یو خبره ضروري ده په سایز کې، دا یاده کې دا خبره کله چې تاسو د یو شیپ یا د لیکلو سایز غټوئ نو ورسره شیپ بټن مهرباني کوئ نیسئ، ځکه د دې آبجیکټ موږ سره ډېر زیات انګل لري. نو کله چې تاسو دا غټوئ ګوره دا د یو سایډ نه غټېږي. سمه ده؟ کله چې شیپ بټن ونیسئ د څلورو طرفونه به دا غټېږي. دا ګورئ نو یو شان به سایز برابرېږي. که دا شان تاسو لیکل پې ولې نه سلیکټ کوئ؟ لکه فرض مثال دا لیکل تا کړي دي. سمه ده؟ یا دا اوس دا غټوم مثال، نو که د یو سایډ ګوره د یو سایډ نه کنټرول زیډ د انډو دپاره استعمالېږي. کنټرول زیډ د څه دپاره؟ انډو دپاره چې یو کار تاسو چې څوک هو دا غلط دی کنټرول زیډ کړئ. شیپ سره څه کېږي؟ شیپ سره تاسو وایي چې څلورو طرفونو سایز غټېږي. زده شو پیک ټول؟ نیکسټ موږ سره شیپ ټول دی. کوم یو ټول دی؟ شیپ. دا به زه خپل ځای ته یوسم. دا دی دې شارټکټ F10 دی، مخکې مو ویلي. د ده کار اوس وګورئ، کار یې څه دی؟ عملي پې ګورئ، عملي پې کار ډېر کوو. زه یو ریکټینګل لم. سمه ده؟ دلته ډرا کوم، دلته یو بل ریکټینګل تاسو به اکثر کتلی وي. تاسو به اکثر کتلی وي دا کله چې تاسو سرټیفیکیټ وغیره جوړوئ نو پای کې هغه عکس لګېدلی وي، تصویر. شیپ ټیپ 2 سره رازوم کوم. تصویر کې داسې وي چې کله یا دا سایډ تو شوي وي یا دې تو شوي وي، یا مثال دا داسې لږه راونډ شوي وي. نو دغه مقصد دپاره هم استعمالېږي چې کوم ګولایي چې راولي په دې ګوټونو کې، نو هغې دپاره هم موږ شیپ ټول استعمالوو. بس F10 بټن پریس کړئ، هلته نه لاړ شه، کلیک پې وکړه، زه